ته په موبایل کې دغې کې که ډېر شوق او جذبه دی راشه چې کشمیر او افغانستان ته دې بوځم چې تا ته زه جهاد وښیم. د توجه ملا په نوم مشهوره مفتي سردار علي اکاني په ترافیکي پیښه کې خپل ژوند د لاسه ورکړ. د خیبر پښتونخوا د نوشار سیمې وتلي دیني عالم مفتي سردار علي اکاني په ترافیکي پیښه کې خپل ژوند د لاسه ورکړ او د هغه درې نور ملګري هم سخت ژوبل سوي. د هغه جنازه نن د یکشنبې په ورځ 2 بجې د نوشار په خوشګي روډ په ناخیل میدان کې سوې او خاورو ته سپارل سوی. مفتي سردار علي اکاني د یکشنبې په شپه په یوه دستوره کې له ګډون وروسته د دره ادمخیل نه خپل کلي نوشار ته روان و چې د دره ادمخیل نه د شنې کلي ترڅنګ موټر د یو سرپ موټر سره ټکر سو. وی او ای ډیوه ته ترلاسه سوي اطلاعاتو له مخې په دغه پیښه کې مفتي سردار علي اکاني لومړی ټپي سو وروسته چې روغتون ته انتقال سو د سختو ټپونو له امله یې ساه ورکړه. په دغه پیښه کې د هغه ډریور او یو ساتونکی هم سخت ژوبل سوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر پالینو د مفتي سردار علي اکاني په مړینه خفګان ښکاره کړی او د هغه مړینه یو ستر زیان بللی دی. توجه ملا څوک د 50 کلن مفتي سردار علي اکاني په دې وروستۍ کې د پښتني ټولنې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو کې هم زیات شهرت موندلی و او د هغه د شهرت لویه وجه د هغه تکیه کلام توجه وه. هغه به زیاتره د خپلو تقریرونو په منځ کې د خلکو د پام راګرځولو لپاره په زوره چغه وهله چې توجه او د توجه دغه ویناګانې به یې خلکو په ټولنیزو رسنیو سره هم په کثرت سره خپرولې. مفتي سردار علي اکاني په تقریرونو کې زیات زړور بلل کېدی او څو ځله قانون نافظ کوونکي ادارو د لنجمنو ویناګانو په سر نیولې او زندان ته هم لیږلی و. هغه په کال 1970 کې د ثوابۍ په مینې کلي کې زیږېدلی و او خپلې لومړنۍ زده کړې د 400 شب قدر تحصیل په مټه مغلخیل کې د حق نواز اکاني په مدرسه کې دارالعلوم جامعه محمودیه کې کړې وې. وروسته یې د نوشار د مشهورې دیني مدرسې دارالعلوم اکاني نه خپلې زده کړې سر ته رسولې وې. په کال 2013 کې د پاکستان راحق ګوند او السنت والجماعت د ګوند کاندید په توګه د ثوابي اسمبلۍ ته ټاکنو کې برخه هم اخیستې وه خو دغه ټاکنې یې بایللې وې. تېر کال د اپریل په 18 د ډاکټرانو او نرسانو پر ضد د یوې لنجمنې وینا نه وروسته پولیسو نیولی و خو بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې ویل چې هغه د ښځو د تعلیم یا نرسانو مخالف نه دی. په 2020 کال د جون په 10 د نجونو د تعلیم لپاره په نړیواله کچه د مبارزې کوونکي ملال یوسفزۍ په اړوند یوه لنجمنه وینا کړې وه. په هغه هم پولیسو نیولی و او زندان ته یې لیږلی و. سږ کال په 3 فروري ثوابۍ کې جلسې ته د وینا په مهال په مفتي سردار علي اکاني د موسی په نوم یو ځوان په چاقو برید کړی و. هغه زخمي سوی و. وروسته یې بیا دغه برید کوونکی بخښلی و. ملا توجه هغه وخت په ټولنیزو رسنیو کې ډېر زیات مشهور سو چې د جمهوریت په وخت یې په افغانستان باندې د جهاد فتوا ورکړه. موبایل مجاهدې ته په موبایل کې دغې کې که ډېر شوق او جذبه دی راشه چې کشمیر او افغانستان ته دې بوځم چې تا ته زه جهاد وښیم. ته د موبایل مجاهد ته په موبایل کې نیغ نیغ کېږي. ما سټوډنټان نه واده اخیستی دلته چې زما ویډیو واخه ستا هغه مفتي ته چې په غونډو کې توجه نارې وایي هغه ته یې ووایه چې د افغانستان په ضد د جهاد فتوا ورکوي. هغه وایي چې ایب د پابجي مجاهدینو راشي چې کابل ته مولېږم. کابل ته یې مه لېږه د هرا منډۍ لاهور ادرس ورکه. هلته تر 300 زیات د شرابو مرکزونه دي. هلته تر 800 زیات د تنفروشۍ د فحشا مرکزونه